د حج او اوقاف وزارت د هغو 10,000 افغانانو لپاره چمتووالی نیسي چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره یې پچه ګټلې ده. د دې وزارت چارواکو په یو پروګرام کې د سږ کال حج مراسمو کې د افغانانو د ګډون په اړه معلومات ورکړ. د دوی پر وینا د افغانستان سهمیه سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر 10,000 کسان دي. دغه وزارت د ګډونوالو لپاره سعودي عربستان ته د لیږد له پیله تر حج مراسمو د پای او بیا د حاجیانو د بیرته راستنېدو پورې ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د سعودي عربستان لخوا د افغانستان اسلامي امارت ته د 1440 هجري قمري مطابق 1405 هجري شمسي کال لپاره د حج د راکړل شوي سهمیې پر اساس په ښه ډول د حج مناسکو د ادا کولو لپاره د هیواد دننه او په سعودي عربستان کې د لازمو اسانتیاو برابرولو سعودي عربستان ته د حاجیانو د منظم لیږد او رالیږد او نورو اړوندو خدماتو وړاندې کولو قراردادونه ترسره کړي. د دې پروګرام چارواکي وایي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د هر ګډون کوونکی ټول لګښت به 216,400 افغانیو ته ورسیږي چې تیر کال 282,090 افغانۍ وي. دوی وویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په پام دوی وشو کولی چې د هر ګډون کوونکی لپاره 15,690 افغانۍ کمې کړي. په هیواد کې دننه او په سعودي عربستان کې په شفافه توګه د ټولو اړوندو قراردادونو په ترسره کولو او له ډیر غور او دقت وروسته او د غیر ضروري مصارفو څخه په مخنیوي سره سږ کال د یو تن حاجي لګښت دوه لکه شپږ شپېته زره او 400 افغانۍ ده. چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د ګډونوالو سهمیې د زیاتولو په موخه له سعودي عربستان سره خبرې اترې کړي او د دوی پر وینا د هیواد د نفوسو پر اساس به د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سهمیه له 10,000 کسانو څخه 15,000 کسانو ته لوړه شي. موږ دوی ته بیا چې مطالبه مو ځنې کړې غوښتنه مو ځنې کړې تقریبا د 340 میلیونه پورې موږ خپله احصایه دوی ته ښودلې ده. نو انشاءالله العزیز که زیادات پکې راځي نو 300,000 ته یا 15,000 ته بنا بر احصایه موږ سهم کې امید شته دی چې زیادات پکې راشي. د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د حج مراسمو کې د ګډون کوونکو ټول لګښت نږدې 8 میلیارد افغانۍ دي چې د تیر کال په پرتله نږدې 500,000 افغانۍ کم شوي دي.